که غواړئ چې تل ښه اشتها ولرئ نو دغه خبرې هرومرو عملي کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو ستاسو د روغتیا او ښه صحت په هیله نن زه هم تاسو ته له یوې ویډیو سره حاضر شوم. راځئ ویډیو وګورئ راسره تر اخره پورې. اول کله چې یو انسان موړ شي نو له اوبو څښلو وروسته یې بیا اشتها کیږي چې نور خوراک هم وکړي. کیدای شي دا تجربه تاسو هم شوې وي. هر ساعت وروسته یو ګیلاس اوبه وڅښئ، له دې سره به مو اشتها زیاته شي. دوهم د خوراک او څښاک لپاره په اوړي کې یخ او په ژمي کې ګرم ځای کې کښېنئ، ځکه اکثره وخت د ګرمي یا یخني له امله خوراک ته د انسان زړه تنګیږي او پرېږدي یې یا یې په ارامه نشي خوړلی او ژر یې خوري چې دا ښه نشي هضمولای. دریم د شپې له تېرېدو وروسته چې هېڅ مو پکې نه وي خوړلي، یو سالم او متوازن سهارنی د ورځې لپاره سالمه آمادګي کې دی. سهارنی خوړل مو انرژي زیاتوي چې له امله یې ستاسو وجود ټول ورځ فعاله وي. په دې ډول سره ستاسو اشتها لا زیاته او برابره شي. شیدې، حبوبات، تازه میوې او نور تازه سبزیجات د سهار په چای کې څښل او خوړل ډېر ګټور وي. څلورم که چیرې تاسو هر سهار هغه خواړه وخورئ چې هغه سپک وي یعنې ژر هضمیږي نو تاسو به ورسره ښه صحت او اشتها ولرئ. د سپکو خوړو سره به مو په پرله پسې ډول سره بالاخره اشتها ښه شي او هغه خواړه به هم وخوړلی شئ چې هغه سخت وي یعنې درانه وي لکه غوښه. پنځم ځینې خواړه شاید دومره تیز بوی ولري چې تاسو یې له خوړلو وړاندې په بوی ماړه شئ یا مو په زړه خراب ولګیږي. له دغه ډول خوړو نه ډېر استفاده مه کوئ. ماهیان، پنیر او نور چې بوی یې پر تاسو ډېر تیز او بد لګیږي مه کاروئ ځکه دا ډول خواړه نشئ خوړلی او زړه مو خټه کوي. شپږم هغه وخت چې ډېر خوراک کیږي کله چې د خپلې خوښې خواړه خورئ نو هڅه وکړئ چې د ځان لپاره هغه خواړه واخلئ چې ستاسو خوښ وي او ښه درته ښکاري، خو دومره بې حسابه خوراک هم مه کوئ چې خدای مکه په بلې کومې ناروغۍ مو اخته کړي. اووم هغه خواړه چې یو ډول ښکلي بوی ولري له هغو زیاته استفاده وکړئ څو ډېر خوراک یې وکړای شئ. اتم هڅه وکړئ چې ډېر سپورټ وکړئ ځکه د سپورټ یا ورزش د نورو ګټو ترڅنګ دا ګټه هم ده چې د نور خوراک لپاره مو اشتها برابروي. دا معموله ده چې ورزشکاران یا هغه خلک چې ګرځي او کارونه کوي هغوی ښه خوراک کولی شي، ژر نه مړېږي او په ډېره مینه سره خوراک او څښاک کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.